پروفیسر صاحب دا پښتون هم تاسو نه وزو کوم کنه دا اوس پیپر روانې دي کنه اف اس سی پیپر بالکانو کې بیا دینه بعد هغه په دې شو پنځ کې چې موږ سلیکشن د کم فیلډ کو په دې کې پریشان وي انو داغه د لپاره به تاسو داسې اډوایز ورکول غواړي. دا ډیره خوله خبره ده ځکه چې دا د اف اس سی د ایگزام چې الکان ورکی نه دا دومره یو نازک وخت دی کنه چې په دې ټیم کې د دې خپو خوېږي مطلب دا رسو کې پوه نه کی ګایډنس ور سره نه او د یو داسې فیلډ ته لړ شي چې فیلډ د دې لپاره نه جوړ مطلب دی لکه دا غیر لپاره نه جوړ ځکه چې الله پاک پارچا کې یو سپیشلیټي اخیرا نو اوس کده خپل سپیشلیټي نه پیژندلی او د داسې یو فیلډ ته لاړو چې د غیر لپاره نه دی نو دې چې هغه سمرا کم کامیابی ته رسیدي شي بیا هغه عمر نه رسی دویمه پکې دا خبره ده چې دی یو داسې فیلډ ته لړ شي چې لکه یو پیشن دی بل پروفیشن دی نو پروفیشن خو پیشه ده او پیشن چې د بندک سره مینه کوي نو چې چا پیشن او پروفیشن یو شي نه اډیر مخکې تللی شي خو کچري دی داسې یو ځای ته لړ شي چې دی داسې یو پروفیشن ته لړ شي چې پروفیشن د سره خوښ نه دی نو دی به وګوري بیا هغه کې جاب کوي ټول عمر به پکې تیری خو خوښ پې نه نو بیا به دی ټول عمر لکه بور تیری بوریت پی بګی کنه نو په دې وجه باندې دا د اف اس سی دا ټیم چې دی نه په دې کې خامخا ځکه هم چې د سکولونو او کالجونو دي په دې کې چې کوم پوهه استادان دي چې هغه باقاعده په دې باندې لیکچر ورکړي خپل سټوډنټس لا کنه پوهیږي خیر دې په معاشره کې داسې سپویا کسان تلاش کی چې هغه د سکولونو کالجونو ته ورشي او د الکانو لا په دې باندې لیکچر ورکړي چې بچي د دینه پس تاسو ته اوس دا د فیلډز دي تاسو بدی ته ځئ نو چې هغه لیک پوهه کې چې هغه دغه نه پس فیصله واخلي کنه خو اوس الک لا خپل سکول پکار دي نو الک لا سیلف اسسمنت پکار دي چې خپل ځان جایزه واخلي نو خپل ځان په جایزه غوښتو کې دوه سيزونه دي لومبه دار چې د خپل انټرست تلاش کې چې زما انټرست پس کړي نو انټرست خدا سي تلاش کول دي چې لکه اوس په دولسم کې د کوم سبجیکټ سوې غنه په لسم کې د کوم سبجیکټ سوې دي نه چې کوم سبجیکټ سوې دي نه هغه کې خامخا یو سبجیکټ بداسي یا بده د خوخي کې دي شي دوه داسي یا بده د خوخي نو دا دي کې د انټرست دی د مطلب دا چې مخ کې کوم ویل بکار دي نه بیا دا یو سبجیکټ ویل بکار دي خو بل سټرنګ کم کتل پکار دي چې د کم یو کس رقم وای کنه چې الله پاک سپیشلیټي ور کړی دا نو خپل سپیشلیټي خپل سټرنګ کم کتل پکار دي هغه اسی سکول دي اوس دا غي څه طریقې موږ د بسنګ بدلېږي چې زما سپیشلیټي څنګه ده صدا نو هغه به داسې موږ معلومه وګنه چې کم یو کار تر اوسه پورې موږ کړی دی او باقي باندې موږ شاباش ویل ډن ګډ ایکسلنت ویل شي وي دي نو مطلب د خبرې دا چې دا کار موږ د نورو خلکو نه خولې شو نو دا که زمونږ سټرنګ دی لکه فار ایگزامپل یو کس دی کنه او هغه په کلاس کې په الکانو کې په سبق کې دوره قابل نه دی خو ډرایینګ ول ډیر خورزي نو مطلب دا چې د سټرنګ چې دا ډرایینګ او پینټینګ دی یا یو ولکت هغه په دې باندې ډیر زیات نه پوهیږي په سبق نور سبق باندې خو کمپیوټر کې ډیر ښه دی نو مطلب دا چې د آی ټي او د ټیکنالوژي دا سېکټر چې کوم دی ډېر لپاره جوړ دی دا د سټرنګ دی نو دا سي خپل سټرنګ پیژندل غواړي چې کوم کار ته د نورو نه کولای شي دغه ستا سټرنګ دی کنه خو دې کې بل یو غټه خبره ده او هغه دا ده چې دا خو مونږه انټرست مونږ ته پته ولګی دا د سټرنګ پته مونږ ته ولګی دا خو مونږ چې په کوم سیس کې انټرست دی او په کوم سیس کې زمونږه سټرنګ دی دا هغه په مارکیټ کې سکوپ نشته نو بیا بس کو نو اوس دې ځکه چې بیا دا څه کار دی چې مارکیټ بالکل جایزه غسل پکار دي چې نن سبا کوم سبجیکټ دی او کوم فیلډ دی چې مونږ غي ته لړ شو دا غي په مارکیټ کې په ټرندینګ کې راغنه دی دا غي سکوپ شته او غنښته دا غي سیلری څومره ده د دې باقاعده جایزه غسل پکار دي نو اوس کو یو ولک بیا وایي چې زما خو انټرست پدې کې دی خو سکوپ د دې بل سیز دی زکم ته ورشم نو په کار دا چې سکوپ طرف ته لړ شي نو بیا به اوس بیا به کسان داسي چې هغه به وایي چې سکوپ ته لړ شي انټرست والو کول پکار دي نو داسې چې جاب په اصل کې مونږ د پیسو لپاره کوو دا چې خلک کوئی کیریئر څه شي جاب دی او جاب د پیسو لپاره دی په دې ځان په کول پکار دي کنه نه چې دا د پیسو لپاره دی نه لہذا موږ لا هغه فیلډ ته تل پکار دي چې کم کې زموږ سیلری خي زموږ جاب خي چې د فاینانشل فریډم موږ ته ملاوي شي نو چې موږ د فاینانشل فریډم ملاوي شي زموږ فاینانس برابرۍ کنه دا چې کم سیس کې زموږ انټرست دی نه خو سره موږ سایډ بای سایډ هم چلولې شو لکه مثال په تور باندې یو کس دی او هغه جاب چې دی نه هغه دا کوي چې هغه ټیچر دی یا چې بل یو فیلډ کې او داغه انټرست کوم دی په دې کې چې اوی چې سوشل میډیا کې کار وکم یوټیوب چینل کولاو کوم نه هغه سایډ بای سایډ دا ور سره کولی شي د انټرست په توګه باندې ور سره کولی شي کنه نو دا یو کار دی چې لکه سکوپ تا کتل پکار دی او سکوپ بیا فالو کول پکار دی کنه د دې نه پس دا څه کار دی چې فیلډ سلیکشن پکار دی لکه د فیلډ سلیکشن باره کې ریسرچ پکار دی ریسرچ ګورې دا څه کنه چې زه خو ما چې دا کوم سکول کې او کالج کې لکان دی دا لسم ودولسم والا نو دیلا فزاید دی چې کون پارک ته ولا چکر ورکی او یا اسلام آباد ته بوزي د پیښور یونیورسيټي ته بوزي او یونیورسيټي په پېښور کې چې کوم ډپارټمنټ سي ټول ډپارټمنټ سي ورته خي دا استادانو او ورته وی چې وګوره بچي دا د دې ډپارټمنټ دی دا د دې ډپارټمنټ دی نه الته دومره زیات ډپارټمنټس دي او باقي کې دومره زیات سبجیکټس دي کنه چې زمونږ لکانو دغه نمونه هم نه اوریدلی
نو چې دوی کله الته کیږي او دا ټول ارس ګورین دی په خپل پته لګي چې دا فیلډ دی دا فیلډ دی دا فیلډ دی اوس خو هغه یو دغه پلان صرف د دین خبر دی چې میډیکل او انجینیرینګ دی حالانکه هغه څومره زیات فیلډز دي کنه نو دا په دا کې کول بکار دي او بیا د هغه نه پاسو انټرنیټ باندې هم د ریسرچ کول شي خکري کې خامخا دومره بسو کې پوهه کسي چې هغه نه ځان پوهه کول شي بیا هغه کې شارټ لیسټینګ کول بکار دي چې لکه مطلب دا ډیر زیات فیلډز دي ډیر زیات سبجیکټس دي خو دې پکې یو درو نه دایره ته وکړي چې په دې دریو کې کم تلال شم کنه نو هغه کې بیا دې ته هم تاسو خیال کړئ دا یو ډیره غټه مسله ده چې داسې به کوم شي وي په انډیا او پاکستان کې چې یو الګ ته او هغه میډیکل ته شوق ته یا یو جنای د میډیکل ته شوق ته او هغه د میډیکل هغه انټری ټیسټ ورکړی دی هغه کې پاتې راغلی دی نو چې کله هغه کې پاتې راغلی دی دغه نه پس خودکشي کړې ده چې لکه میډیکل ته نه دی وته خودکشي کړې ده اوس ګوري چې داسې کله کېږي کنه دا سټوډنټس په دې باندې په یو کول پکار دي چې تعالی چې ستا خوخ میډیکل لې یا بل یو فیلډ خوخ ته نو صرف دا خو نه دی کنه دې سره پلان بی او پلان سی جوړول پکار دي نو چې کله ته پلان بی او پلان سی ور سره جوړ کینو تاسو سره لکه یو آپشن راشي چې زه میډیکل ته لاړم نه بیا به زدي وته زم کدا دویم نه دریم به ور سره نو دا په اصل کې غفیل سلیکشن باره کې غټوري خبرې وي جی